ماران ښایي د هر چا د خوښې خزنده یا څخیدونکي ژوي نه وي، خو هغوی په یو ایکوسیستم کې د بیولوژیکي تنوع په ساتلو کې مهم رول لوبوي. هغه وژونکي ژوي له منځه وړي، له غلو دانو یې لرې ساتي او د ناروغیو د خپرېدو مخه نیسي. ماران دوه رولونه لري، هغه هم ښکار کوي او هم خپله ښکار کیږي. که دا ژوي نه وای نو د ایکولوژي سیستم توازن به په هغو سیمو کې برابر نه وای چې ډیر وژونکي حیوانات لري، لکه د هند په سویلي ایالت تامل نادو کې. ماران مږی او موږکان وژني او په سوریو کې ژوند کوي. ماران خپله سوري نه کیني. کالی د ایرولا قبیلې غړی دی چې د مارانو په هکله ځانګړې پوهه لري. د اوږدې مودې راهیسې ایرولایان دغه خویه ژوي نیسي چې ټولنه یې ورڅخه د مارانو د پوست په صنعت کې ګټه اخیستله. زما د نیکه په وخت کې به یې ماران نیول او وژل. هغوی د عاید بله منبع نه لرله، نو ځکه یې ماران نیول او پوست یې خرڅاوه. وروسته د ځنګل دپارتمنت د مارانو وژل بند کړل څو هغه وژغورل شي. په 1980 کلونو کې د خزندګانو ډیرښت د غلو دانو د کمښت پایله درلوده. د دغې پیښې له کبله د ځنګلونو دپارتمنت متوجه شو چې ماران څومره اهمیت لري، ځکه یې د ژغورلو قوانین وضع کړل. خو د مار نیونکو د ژوند اساس هم د منځه ولاړ. په هغه وخت کې بیا دغه هیواد د مارانو لخوا د چیچنې یوه ستونزه لرله، نو د زهر ضد سیرم تولید پسې لټون یو ډیر مهم کار وګرځید. په عین وخت کې د زهر ضد د سیروم قلت هم په هیواد کې موجود وو، نو ځکه دغه پروژه یوه مهمه مفکوره جوړه سوه، دا چې د مارانو د پوستکي عاید یې له لاسه ورکړ، نو کولی یې سوای چې زهرجن ماران د لابراتوارونو لپاره ونیسي څو د زهر ضد سیروم ورڅخه جوړ سي. د ځای ویتاکر د هغه وخت میړه رومولوس له دې قبیلې سره مرسته وکړه چې د ایرولا د مارنیونکو ټولنه راجستر یا ثبت شي او تمرکز یې د زهرو په ترلاسه کولو راواړوي. دا په 1988 کال کې و. دغه کار ډیر اغیزمن وخوت او د مارانو لخوا د چیچل کېدو په نتیجه کې د مړو شمیر کال په کال پسې راکم شو. نو دغه پروژه ډیره وړه وه چې د ګینډي په نوم د مارانو په پارک کې پیل سوه. هغه اوس د سمسارو یوه پارک ته انتقال سوه. هغه به زما د معلوماتو له مخې تر ټولو ستر د مار د زهرو عرضه کوونکې پروژه وي چې د زهرو ضد سیروم یې په مرسته جوړیږي. په هند کې د مرګونو چیچونو عامل 4 ډوله ماران دي: کوبرا یا کپچه مار، هندي رنګه مار، راتل یا افعی او جعفری مار یې وژونکي ډولونه دي. په هند کې هر کال څه باندې 50,000 خلک د مار چیچنې په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مار زهر هم په دارو درملو کې کاریږي څو د شکر او د وینې د لوړ فشار درملنه پرې وشي، خو د زهرو کیفیت یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سره فرق هم کوي. له دې کبله له بیلو ایالتونو څخه یې ترلاسه کول یا د څېړنې په موخه د بیلو نمونو یوځای کول کله ناکله ستونزمن هم وي. د مثال په ډول د هند په شمال لویدیځه برخه کې چې ډیره وچه ساحه ده، د کوبرا مارانو یو ډول زهر وي چې ډیر هر اړخیز او متفاوت وي. د زهرو ضد سیروم چې د تامل نادو له نمونو څخه جوړ شوی وي ورته بې فایدې خیږي او د مار چیچنو له کبله د هغه ځای ستونزه نشي حلولی. ماران باید ونیول شي څو سیروم ورڅخه جوړ شي، خو دا هم مهمه ده چې هغه وژغورل شي څو ایکولوژیک توازن هم برابر پاتې شي. د ډېرې مودې راهیسې د انسانانو او مارانو ترمنځ دغه واټنونه سره رالنډ شوي دي، خو بیا هم وخت ته اړتیا ده چې دغه فاصله لا ډېره راکمه شي.